بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما یو ملګری د هغه وایي زما څخه ښځه دا مطالبه کوي، خپله ښځه چې د شا له خوا څخه له دې سره نزدېکت وشي. نو دی وایي دا د شا له خوا نزدېکت دا خو حرام و ناروا ده، په شریعت کې منع ده. نو دی وایي زه اوس طلاق ورکړم ښځې ته که څه وکوم. محترم ورونو، یو د شا له خوا نزدېکت دا د شا په ځای کې ده، یعنی دا د لو بولو په ځای کې دغه کول دې ته وایي لیواتت. دا حرام ده په شریعت کې، دا یو وخت کې جواز نه لري. دا کله نر سره وي، کله ښځې سره، کله خپلې، کله پردۍ لار چا سره شي، دا لیواتت ده، دا حرام ده. او یو د شا له خوا ورتګ ښځې ته د مخ په حصه کې ده، یعنی چې جمعه کوي د مخ په حصه کې، خو هغه لکه حیوان د شا له خوا پر خیږي. نو دا د شا له خوا پر وښې ختل چې ده، دا محترم ورونو دا ممنوع نه ده په شریعت کې، چې هلته دغه جمعه وي په هغه د مخ په ځای کې، یعنی د بولو په ځای کې، د رڼو بولو په ځای کې چې دی کوم دغه کوي د جمعه په ځای کې جمعه کوي، نو بیا نه ده حرام نه ده ناروا په شریعت کې، بیا ممنوع هم نه ده. او بیا الله جل جلاله انسان ته اختیار ورکړی ده چې بس جمعه په هغه خپل ځای کې وي، نو چې څنګه هم خوښه وي دا رقم جمعه کوي. محترم ورونو، له دې څخه علاوه نور شی دی په شریعت کې ممنوع دی، یعنی لیواتت کول ممنوع ده، حرام ده، ناروا ده. البته که اوس داسې وي چې ته وایې چې له موږ څخه دغه کوي ښځه دا مطالبه کوي، نو د عمل مه کوه، طلاق ته ضرورت نشته، مه طلاق ورکوه ښځې ته، د عمل مه کوه ورسره، بلکې هغه چې کوم الله جل جلاله حدود درته ټاکلي دي تر هغو مه تېرېږه. ځکه حضرت رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق اتباع به په هغه شي کې نه کوي چې د الله جل جلاله نافرماني پکښې وي، د الله جل جلاله د احکامو تر پښو لاندې کېدل پکښې وي، نو هلته بیا د مخلوق اتباع و تابعداري نشته، نو تاسې هغه بیا مه کوئ. نو تاسو ته دا نه ده جایز چې دوی مطالبه څخه کوي تاسې وکوئ او ما طلاق ورکوئ، بلکې دا خو ستاسو خپل اختیار ده. نو جمعه ورسره کوئ، په دغه بل طریقه باندې ورسره کوئ، نو لیواتت مه ورسره کوئ، طلاق ته به ضرورت نه پېښېږي. البته که دغه وي داسې بیا ځینې پېښېږي چې هغه ښځه نور دغه کوي، نشوز کوي او اعراض کوي دا رقم، نو دا د الله جل جلاله په لعنت باندې اخته کېږي او په غضب باندې. که ګزاره نه ورسره کېږي بیا نو لار طلاق ده، نو که ګزاره یو مخیز بیا نه کوي دا له میړه سره، نو بیا دې طلاق